دارنګي مخکې یو دعا ما خودلی وه لیکن د هغې لا موقع شته دی چې د نوې سپوږمۍ دعا نو چونکې ما په خپله لا سپوږمۍ نه ده کتلې د رمضان مبارک سپوږمۍ لا کتلې نه ده لیکن دا میاشت چې کوم دی کله راشي نو بیا د الله تعالی حکم دی لهذا که دا سپوږمۍ نن چا وکتله نو چا مخ باندې مه ګورئ ښه بعض انسان وي دا ستا مخ باندې سپوږمۍ ګورم نو نن کېدای شي سپوږمۍ بالکل ککرۍ باندې سامنے ښکاري ښه نو لهذا چې چا د هلال وکتو لاولنۍ سپوږمۍ وکتله نو لاولې عشرې کې دا بالکل هلال دی ښه لاولې میاشت کې لاولې عشرې کې دا هلال دی جمعات نوم بلال دی او دارنګې میاشتې نوم هلال دی نو ته به دا دعا لولې څنګه دعا اللهم اهله علينا باليمن والإيمان والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله دغه دعا کتوللې نو کرونا وایرس نه پاره علاج دی ښه بیا یې بېخوني کوي ښه وګوره څنګه دعا ده اللهم هله علينا یا الله دا سپوږمۍ په موږ باندې قایم وساتي یا الله دا سپوږمۍ په موږ باندې داسې پړقېدونکې وساتي بالیمن چې بالکل امن وي امن په حالت کې خیر خیرت وي پاکستان ته زموږ جسم ته زموږ کورون ته زموږ مال ته د هر شر نه موږ محفوظ یو یا الله دا سپوږمۍ موږ باندې داسې وساتي چې دې میاشتې کې موږ بلا خو بغیر څه د یرې نه بغیر څه د خوف خطرې نه موږ صحیح طریقې سره آرام سره عبادت وکړو داسې دعا ده اللهم انی اسألک یا الله زه تا نه سوال کوم بالیمن والایمان اللهم هله علینا یا الله دا هلال چې کوم دی موږ باندې وساتي بالیمن والایمان امن په حالت کې او د ایمان په حالت کې یا الله چې موږ څنګه د ایمان خزانه موږ سره وي او دا سپوږمۍ موږ باندې وساتي دا ولې بعض وخت رمضان میاشت کې انسان نه ایمان لړ شي مرتد شي مرتد شي سم نه روزي وخوري او دارنګې چې کوم دی هغه هر څه پرېږدي هر څه پرېږدي یو ځای کې یو سړي اوبه څښلې چا ورته ایسه دا څه کوي وي زه هندو یم نو بس ځان یې خلاص کړ نو کېدای شي مسلمان خو ځان به بیا ځان لپاره څه دال به بیا پیدا کوي ځان به بیا خلاصوي نو دا دعا ولولې بعض وخت کې ایمان چې کوم دی هغه سلر شي نو ایمان ته لاړ شي نقصان شي بالیمن والایمان ایمان په حالت کې د اسلام په حالت کې یا الله دا سپوږمۍ موږ باندې وساتي والتوفیق لما تحب وترضى یا الله موږ له داسې عمل کولو توفیق راکړي په دې میاشت کې چې ته پرې راضي او ته پرې خوشحاله یې ربي وربک الله سپوږمۍ ستا زما رب الله دی څومره ښکلې دعا ده لہذا که دا معنی تعالی یاد نشي معنی یعنی الفاظ تعالی یاد نشي نو بیا دا معنی ووایه نو څومره ښکلې دعا ده لہذا موږ لپاره دا دعا ویل پکار دي بې انتها قیمتي دعاګانې چې کوم دی هر یو دعا کې ډېر لوی کمال دی او ډېر لوی حکمت دی الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ